خان صاحب چې په کار و ها وروره واخلې دنه انرژي راوړه خان صاحب موږ د زړه غنو ماچ نه لرو لیونیه دا ستا بخششي ده ورسه د زړه ستا دی ما دې انرژي راوړه د انرژي پیسې ته انرژي راوړه هغه به بیا وروسته درکړم اشه دا د غاجي ماما مزدور نه و دی به د دونه ډېرې پیسې دا کمه کړې خیره بنسټه راویستلی دي یو درې بخشي ورکړله لکه چې کارونه سم سوي دي ته به د دې معلومات وکړم چې په دې غوله کې پیسې ستا که نسته شه شه یا دې غلا شروع کړې ده یا دې خیره بنسټ راویستلی دي زر افغانۍ بخشي دې ورکړله ای وروره پر خوله دې لاس ونیسه څه ویل غواړې یا هم غلا دې شروع کړې که دې خیره بنسټ راویستلی یا وروره د سترګو په راب کې خان شوم اوس زه غواړم چې وروره عمرې ته ولاړ شم چې راتېر څه تجارت شروع کړم موټر رانیسم کورسین او ته ماته وایه چې غلا دې کړې ده خو تر پرون د داجي ماما مزدور وې د سترګو په راب کې خان شوم زه نو خو زه غواړم چې د سترګو په راب کې خان شم تا واده کړی دی یا اولادونه لرې یا لور لرې یا نو ته نسې خان کېدلی ولې او ځکه چې ما خپل زه تا ته څنګه ووایم ګوره یوه لور مې په 10 لکه افغانۍ وشوټ ته ورکړله په 10 لکه پر خوله دې لاس ونیسه خان سړی یم پیسهداره سړی یم اوس مې رنګ را بد کې او بله لور مې بیا 25 لکه افغانۍ په 25 لکه پر خوله دې لاس ونیسه دا ګرده شاوخوا چې دې ګرده مسکینان دي مې شرموه او ګوره بله لور مې بیا ورکړله 80 کلن سپین ږیرې ته په خبره چې په څوم ورکړه په 10 لکه افغانۍ په 10 و په 10 قرار په 10 لکه اوس نو ته ووایې چې دا دونه پیسې چې زه لرم اوه نو دا زه څنګه مصرف کړم ما چې غلا دې شروع کړې دی د خیره بنسټ راویستلی دي ته په خپلو زامنو تجارت کوې په خپلو زامنو نه خپل لورګانې مې ورکړي دي د هغه اولادونه در ښیم نو ستا یاده خیره ځه ولاړ سه ما طبیعت را خراب یم هله ولاړ سه او ټلچي چیرې دی چې تا پسې واخلې یو خدای دې ارمانونه ګر سره مه در پوره کوه چې عمرې ته ځې خدای دې وکړي چې د تایرې ټیر هم پنچر ته چیل هم خلاص کړي